محبوب عمل لے اخلاص، مبغوض عمل لے ریا نمیش۔ اللہ جل شانہ قرآن پا قرآن پاک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثوں کی دا اخلاص فضائل ذکر کری دی۔ اللہ فرمائی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، دے خلق تا حکم نہ دے شوے مگر دا دے خبری شدید اللہ عبادتو کی پا کم حالت کی مخلصین لہ الدین، چدوی خالص کون کی اللہ للا دخپل عبادت۔ بل جے رب فرمائی الا للہ الدین الخالص، اے خلق اور ہے اللہ جل شانہ دا پارا عبادت تے خالص، اللہ خالص عبادت قبلئی، خالص عبادت اگر ہے چپاگئی کی ریا نوی زان خودل نوی او دا اللہ دا رضا دا پارئی۔ نو اخلاص محبوب عمل لے اگر کہ لگوی، ریا نمیش مبغوض عمل لے اگر کہ زیادت ہوئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صلی یرائی، چاچ منزو کا زان خودو دا پارا نو فقد اشرکا، دے انسان شرکو کا۔ من تصدق یرائی، چاچ خیراتو کا صدقے اکڑا دا زان خودو دا پارا نمیش دا پارا، نو نبی علیہ السلام فرمائی فقد اشرکا، دا شرکو کا۔ ریات پیغمبر علیہ السلام شرکو فرمائل، دے وجہ نا پیغمبر علیہ السلام پا دعاگانو کی دا دعا منقول دا چی اللہ زتانا پناہ وارم دریانا دزان خودونا۔ نو دا دو خبر ازان سر یادو ساتے چی یو اخلاص تے، پیغمبر علیہ السلام فرمائی وہ اخلاص والا دا دا ہدایت ڈیوی دی، دا ہدایت رناگانی دی چکم انسان کی اخلاص ہوئی۔ خبکی کو بنا زمان ٹول معاملات آغا پریا بانی مبنی ہوئی، خیرات کو صدقہ کو علیکہ سلویختی مکہ، سلویختی با اسلام کی نشتا، جماعت لپوڑ والا، طالب لکتاب والا، دا صدقہ جاریہ لا نمونگ وہی چیرہ سو گوئی چے پلان کی خیرات کرے ہو۔ مولانا عبد الذکر سے عبداللہ قبر دنوں نے ڈکی ویدانن سبا اجیان چدا کم خلق حج لروانی، موٹر بے ناوی کڑی ہوئی، سیرے بے پیدا پاس تڑلی ہوئی، سجل لے لگا فلان کی حج لروان دے۔ یہ دا اللہ بندنو منظم عبادت تے او حجم عبادت تے، نو پدی کی دا موٹر سجاولو دا سیرو دا دی سے ضرورت تے کچھ سوک سو ہوئی۔ نو متوستوی دو اعمال لی، یو اخلاص تے، اخلاص سیم گئی، دا اخلاص
متعلق ته واقع ویم د صحابو د تابعینو د تبع تابعینو د هغوی د اخلاص نه خو کتابونه ډک دي چې هغوی به څنګه خالص یو کار کولو د الله د رضا دپاره مونږ چې څه کار کوو د دپاره چې زه ښکاره شم زما پته ولګي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو څلور خبرې فرمایي من احب لله کم انسان چا سره محبت کوي د الله دپاره کوي چا سره مینه کوي چا سره محبت کوي الله دپاره کوي لالچ او غرض نه او تاسو د جمعات کې چې کم کسان ناسي داسې کسان نه ته وښیئ چې هغوی وایي د سره زما د الله دپاره محبت څه نه څه مقصد به وي څه غرض به وي نو من احب لله څوک چا سره محبت کوي د الله دپاره کوي اور وابغض لله که څوک چا سره بغض کوي کینه کوي حسد کوي د الله دپاره کوي واعطى لله او څوک چاته ورکړه کوي الله دپاره کوي ورکړه کوي الله دپاره کوي ومنع لله او که نه ورکوي نو د الله دپاره نه ورکوي احب لله محبت الله دپاره ابغض لله بغض الله دپاره اعطى لله ورکړه الله دپاره منع الله دپاره دا څلور صفات حضور فرمائی تاکہ رالا فقد استکمل الایمان دی انسان خپل ایمان پورا کر دا کامل ایمان والا کس دی دا کامل ایمان والا کس دی اس دا اخلاص دا للہیت واقع بیانو چی اخلاص ستا ہوئی زمان دا عقید ختم نبوت بانی او د ختم نبوت دپاره قربانۍ کولو والا انسان امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه چې د ختم نبوت دپاره د پیغمبر علیه السلام د ناموس رسالت د حفاظت دپاره جیلونه کټاو کړي دي سختۍ برداشت کړي دي په دغه زمانه کې د 2000 کتابونو مصنف پا علمی دنیا کی یو جانا پہچانا انسان حضرت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ پا علمی دنیا کی یو ډیر لوی عظیم ہستی دا نو شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دا تانوی سے ملاقات لذی خبر تا خواہ کیے با خبر ازان پوئے ملاقات لذی چھ ملاقات لذی نو سوچو کا چھ تانوی صاحب لسو تحفہ زان سر اوڑا لگواری تحفہ ہدیہ گفٹ تاسو انگلیش کے ہوتا گفٹ ہوئے سب تحفہ زان سر اوڑا لگواری نو شاگردان تیوی مالا یو 10 کلو مٹھئی روڑے 10 کلو مٹھئی روڑے زو تانوی صاحب لا ملاقات لوزم چزان سر والا مٹھئی ہوسم نو چھ مٹھئی روڑا نو یو کس ورتوی وی شاہ جی تاسو خو مٹھئی روڑا خود اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ یو اصول لی یو قانون دے یو ضابطہ دا اغدا چی تانوی سے پڑنبانی ملاقات کی ہدیت چانن نہ قبلی پڑنبی زل جسوک ملاقات لا تانوی سے ورشی نو ہدیہ نہ قبلی ہدیہ اڑل پکاری خواہ نبی علیہ السلام فرمائی تحادو تحابو یو بل ہدیہ اڑائی دے سر بستاو سے یو بل سر محبت پیدا کی تس شالمو وردہ چالزی زان سر سیوسا نو شاجی تا چاوی تانوی سے پڑنبی ملاقات کی ہدیہ نہ قبلی دور توی وی انشاءاللہ زبے پی قبول اکم اگر ورطے تانوی سے د خپل اصولو او د ضابطین خلاف کار نہ کئی نہ قبلی تحفہ
وی انشاءالله چې زه به پې قبوله کړم ځان سره یې مټۍ یوړه نو اوس 10 کیلو مټۍ ده ورته الله شاه بخاري رحمت الله علیه و یوازې نه شوړې یو مزدور ته ویل که دا را سره یوسه او زه به دله مزدوري درکم نو هغه وخت کې د مزدوره د ورځې مزدوري 2 آنې وه 2 آنې مزدوري وه تانوي صاحب ورته ویل که زه به دله 4 آنې درکم هغه وی نه جي نه زه 4 آنې نه علم وی زه در کوم که نه 4 آنې دې راواغشته 4 آنې راواغشتې او مزدور لی ورکړې هغه لاړه دکان کې هغه 4 آنې مات کړ 2 آنې پخپله واغشتې او 2 آنې چې کم دی عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه ته واپس ورکړې هغه وخت کې مزدوران هم داسې وو نو خو مزدور 600 روپۍ دیاړي او ته ولا 800 ورکوه یو 10,000 بدنه توم شي قربان دې شم داسې نیک وایه وی زه 2 آنې زما مزدوري ده زه 4 آنې نه علم 2 آنې واله او 2 آنې ما جیب کې واچولې عطاالله شاه بخاري صبریان شو دا څنګه مزدور دی بهرحال ځه 2 آنې واغشتې و لاړه نو د سهارنپور نه دی لاړه تانبون ته د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات له ورغې چې ورغې تانوي صاحب جماعت کې چې جماعت کې خبره مې دې پورې وکړه چې اخلاص ته ګورې اخلاص څه ته وایي الا لله الدین الخالص عبادت محبت بغض ورکړه منع د الله د پاره چې ملاقات وشو تانوي صاحب تپوس وکړو کون سوګي وی جی عطاالله با عطاالله ما چې څنګه عطاالله ما تانوي صاحب فوري وپېژنده چې دا سید عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه دی دا هغه بخاري دی دا هغه سید عطاالله شاه بخاري دی چې د مدینه منورې نه یو حاجی صاحب په مدینه منوره کې خوب وکړه او ورته چې لاړ شي نو اشرف عطاالله شاه بخاري ته زما سلام ووایه او ورته ووایه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کم مشن د ختم نبوت کم کار دې شروع کړی دی زما دعاګانې د سري دی او کار کوه نبی علیہ السلام سلام را لګلو نو تانوي صاحب وپېژندو نو ورته وایي وی خپل پورا تعارف وکا ما تا اوایا چې زه سید عطاالله شاه بخاري ما تا اوایا شابه چې زه سید عطاالله شاه بخاري ما عطاالله شاه صاحب فرمایي وی میں چې حضرت زستاسو مخکې څنګه دا ووایم چې زه سید عطاالله شاه بخاري ما او ورته وایي الله اکبر دا کابرینو د مشرانو اخلاص وای دا تعریف په شکل مه وایه د تعارف په شکل ووایه د خپل صفت په شکل مه وایه د تعارف په شکل ووایه وی ښه زه سید عطاالله شاه بخاري ما نو ډېر مینه او محبت یې ورسره وکړه ورته وی ته کښېنه ورته وی حضرت تاسو چېرته دی وی زه کور ته ځم تاسو له به روټۍ را لېږم زه به آرام کوم تاسو له به روټۍ را لېږم ماسپښین مانځه نه پس به زما ستا ملاقات وي ورته حضرت ما لږه تحفه راوړې ده هدیه مې راوړې ده دا ځان سره قبوله کړې هغه ورته وی زما اصول دا دي اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورته وایي زما اصول دا دي چې زه په ډومبني ملاقات کې هدیه نه قبلوم زما اصول دا دي چې ستاسو ما سره ډومبنی ملاقات دی زه په ډومبني ملاقات کې هدیه نه قبلوم او ورته وایي عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه ورته وایي دې خبرې ته لږ سوچ وکړي وایي ما ته زما والد صاحب دا وصیت کړی زما پلار ما ته دا وصیت کړو چې کلم یو الله والا لذي یو عالم لذي یو نیک انسان لذي نو ځان سره تحفه وړه نو ما د پلار په وصیت باندې عمل کړی وي
ما د خپل والد محترم ما ته پلار ویلو چې کله یو عالم لدی یو بزرگ لدی یو نیک انسان لدی نو ځان سره تحفه وړه. چې کله هغه د ووی نو تانوي صاحب ورته فرمایي وایي ما ته خپل پلار وصیت کړی، ما ته خپل والد صاحب وصیت کړی چې په ډومبني ملاقات کې به هدیه چا نه منالې، په ډومبني ملاقات کې به هدیه ته د خپل پلار وصیت پوره کې او زه د خپل پلار وصیت پوره کوم. بخاري صاحب امام بخاري صاحب عطاالله شاه بخاري صاحب لا جواب شو وی زه ځم تاله روټۍ رالیږم او د دې خبرې ما ته جواب پیدا کا. زما درې دا ما چې کومه خبره وکړه د دې جواب باندې سوچ وکړه، غور پې وکړه او بیا به ماله جواب راکړي. تانوي صاحب لاړه کور ته، روټۍ راولېږله، روټۍ وخوړی شوه. چې کله ماسپښین منځ شو بیا مجلس ولګېده. تانوي صاحب چې کوم دی امام عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه ځان سره جوخ کېنولو او ورته وایي جواب دې پیدا که که نه، ما ته دوی په دې جواب پیدا کا. تا وی زما د والد صاحب وصیت و چې نیک انسان لدی عالم لدی تحفه وړه، ما ته وی زما د پلار وصیت دی چې په ډومبني ملاقات کې به هدیه نه هلې، جواب دې پیدا که که نه؟ وی جی جواب را سره نشته، تاسو راته وښایئ، جواب راله تاسو وښایئ. نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورته فرمایي وایي ما ته داسې ووایه چې زه سید عطاالله شاه بخاري تا ته حکم کوم چې زما دا هدیه قبوله کا، زه تا ته حکم کوم. نو چې کله ته ما ته حکم وکړې نو ته سیدې ته د پیغمبر علیه السلام په آل کې زه ستا د خبرې نه انکار به نشم کولی، نو هدیه به درنه والم. نو چې دا خبره وکړه د عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې، په ژړا شو او ته حضرت زه په کومه خوله باندې وویم چې زه سید یم، زه سید یم، زه د پیغمبر اولاد یم، زه په کومه خوله باندې وویم چې زه سید یم او زه تا ته حکم کوم چې دا هدیه قبوله کا. زما عزتمند مقام کم یو دی، درجه کم یو دا، اور په خپل سیادت باندې په خپل د پیغمبر علیه السلام په اولاد کېدو باندې په جړا شو. نو په جړا کې تانوي صاحب ورته وایي څو پورې دا الفاظ نه ویلي ستا هدیه نه قبلوم، مجبورن یې ورته ووایي نو هغه هدیه ته نه قبوله کړه. زما عزتمندو دې ته وایي اخلاص. نو دیو جنا پیغمبر علیه السلام فرمائی چې اخلاص په هر عمل کې محبوب دی، په هر عمل کې اخلاص او د ریا نه د نمایش نه په هر حال کې چې کوم دی ځان ساتل دي. ځکه الله جل شانه سورہ بینہ کې فرمایل 13 سپاره کې وما امروا دې خلکو ته حکم نه دی شوی الا مگر د دې لیعبد الله چې دوی د الله عبادتو کی حکم حالت کی مخلصین له الدین چې خالص کون کی الله لرا د عبادت لپاره. زما عزتمندو د پیغمبر علیه السلام په حیات مبارکه کې د صحابو عجیبه عجیبه کارنامې دي. د اخلاص یو کس راغی جمعات کې وی زه مسافر یم او اوږې